بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فصل فيما يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما لا يشترط. مصنف علیہ الرحمہ پدی فصل کې به مونږ ته دو قسمه روجی ذکر کی چې داسې دو قسمه روجی دي. هغه کې اول قسم داسې روجه ده چې مخکې نه به ته د شپې نه نیت کې تعین د روجې به کې دغه په یو کس باندې ضروری دي. او دویم هغه قسمه روجی دي چې په هغه کې دغه ضروری نه دی چې ته نیت د شپې نه یا تعین په روجه کې دغه ضروری نه دی. بهرحال فرمایي چې فیما یشترط تبییت النیت وتعیینها فیه، شرط بلل کیږي د شپې نه نیت کول وتعیینها فیه او تعیین کول په هغه کې، یعنی تعیین په دې کې داسې کول چې زه د نفلي روجه نیسم، که د رمضان المبارک روجه نیسم او د که نظر روجه ده. وما لا یشترط او په هغه په بیان د هغه کې چې په هغه کې شرط نه دی دا تبیین، یعنی تبیت النیه و تعیینها، د شپې نه نیت کول او تعیین کول په هغه روجو کې چې کم قسمه روجه ده. نو اوس مصنف مونږ ته قسم بیانوي چې اما القسم الذي لا يشترط فيه، هر چې هغه قسم دی چې شرط نه بلل کیږي په هغې کې تعیین النیت، تعیین د نیت، ولا تبییتها او نه پکې د شپې نه نیت کول. دا کم روجی دي؟ دغه به مصنف اوس درې قسمه روجی مونږ ته بیان کی چې فهو اداء رمضان، هغه روجی ادا کول د رمضان روجی دي. د رمضان مبارک روجی ادا کې نو په دې کې د شپې نه نیت کول او تعیین کول دغه ضروری نه دي. او دویم والنظر المعین زمانه، هغه نظر چې معین وي د یو زمانی سره، یعنی یو کس داسې ووایي چې زه د پیر ورځې روجه نیسم او نو بیا دته ضروري نشته چې بیا نیت کوي دې دپاره او یا معین چې زه د کم نظر ما منلی دغه روجه نیسم، ولې چې دی خو اوس نه بس هغه وخت ځان ته مقرر کړی دی. همدارنګې والنفل، نفل روجه هم، نفل روجه کې هم دا ضروری نه ده چې ته د شپې نه نیتو کې فیصح بنیة من اللیل الی ما قبل نصف النهار علی الاصح. اوس کم وخت پورې نیت کولی شي، یعنی فیصح صحیح کیږي دغه درې واړه روجې، یعنی د رمضان المبارک او نظر معین او نفل د نیت چې دی، یعنی د شپې نه الی ما قبل نصف النهار، د نصف نهار نه مخکې دی دغه نیت وکړو، د نیت چې دی صحیح کیږي په صحیح قول سره. یعنی نصف نهار ویلی یعنی نیم ورځ، یعنی شرعي نوم ورځ چې دی. ګورئ دغه به تاسو څنګه پیژنئ، یعنی د صبح صادق نه واخلې د غروب افتابه پورې چې څومره وخت جوړیږي، نو هغه که بیا دو حصې شي او په دې کې اوله حصه چې ده نو دې نه لږ مخکې، مثلا 10 ګنټې دي د ورځې د صبح صادق نه والې تر غروب افتابه پورې، نو 10 ګنټې جوړیږي. که 10 ګنټې جوړیږي نو 15 ګنټې ته نو باسه، نو دغه وخت وي. نو دلته بیا صحیح کیږي، نو دومره وخت کې ته نیت کولی شي، نو ستا صحیح کیږي چې د رمضان المبارک وي او نظر معین وي، همدارنګې نفلي. اوس مخکې فرمایي چې ونصف النهار من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى، نصف نهار چې دی دا د صبح صادق نه
د طلوع الى وقت ضحوة الکبرى، یعنی د ضحوه کبرا وخت پورې دی، یعنی د چاشت وخت پورې دی. امکه خبره ده چې ما تاسو ته ویلې، یعنی مطلب دا چې د څومره وخت جوړیږي نصف نهار، نو هغه نه دی لږ مخکې، نو مکه خبره جوړیږي ما چې تاسو ته ویلې. الضحوة الکبرى دا چاشت وخت ته ویل کیږي، کله چې دا نور چې دی ښه مضبوط شي که نه، چاش وخت کې دا نور لږ تیز شوی وي، نو دې وجې نه دې ته بیا ضحوة الکبرى وی چې د رڼا چې وي هغه مکمل شوی وي. او ضحوه معنا هم دا یعنی رڼا، او کبرا معنا دا مکمله. نو دلته عبارت کې ویلی چې ضحوة الکبرى، نو مراد دی نه نصف النهار دی شرعي چې کم ما تاسو ته بیان کا، یعنی چې کم نه مخکې روجې نیت کول چې دی دا ضروري وي. بهرحال مخکې فرمایي چې ویصح همدکه رنګې صحیح کیږي، ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. صحیح دی مطلق نیت او د نفل په نیت سره اگر چې هغه مسافر وي یا مریض وي، صحیح قول موافقه. ګورئ دلته دا مسله بیانوي که یو کس مطلق نیت وکړه چا ویصح ایضا بمطلق النیت، یعنی دغه درې واړو روجه صحیح کیږي. کم درې واړو؟ د رمضان المبارک روجه نیسي او نظر وي، نظر معین، دریم نفل، نو د دې صحیح کیږي مطلق نیت سره. دی ویلې چې بس زه روجه نیسم، د دې بس روجه صحیح کیږي. وبنیت النفل همدکه رنګې په نیت د نفل، یعنی رمضان کې نفل نیت وکړي که نه. یو کس وایي چې زه رمضان المبارک دی چې زه نفل، نو د ده چې دی بیا هم دا رمضان المبارک دا روجه شمارل کیږي، یعنی رمضان کې نفل نیت وکړي بیا هم روجه صحیح کیږي. کومه روجه؟ د رمضان المبارک، نو دغه روجه چې ده د رمضان روجه به شمارل کیږي نه نفل. ولو کان مسافرا، اگر که دغه نیت کوونکی مسافر وي نو بیا هم، او مریضا او که مریض وي فی الاصح په صحیح قول سره. نو دلته خو دا مسله شوه چې دغه درې واړو چې سره مطلق نیت وکړي بیا به هم د دې دا فرضي دغه روجه صحیح کیږي که نفلي و چې زه روجه نیسمه، داسې ونه وی چې فرض نیسم، یعنی تعیین یې ویسم نه و کړی. همدکه رنګې یو کس دی هغه نفلي وکړه چې زه نفل روجه نیسمه، او د رمضان المبارک بیا به رمضان المبارک شمارل کیږي، یعنی د رمضان المبارک به شمارل کیږي او اگر که مسافر او مریض وي په صحیح قول ترین موافق سره. اوس مخکې فرمایي چې ویصح اداء رمضان بنیة واجب آخر لمن كان صحیحا مقیما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. اوس دلته نه مصنف دغه مسله بیانوي، یعنی که روغ یا مقیم کس د رمضان میاشت کې د بل روجې نیت وکړي، د بل روجې نیت وکړي، نو که دی بل په رمضان المبارک کې دغه کس چې و څه شی و، مقیمه مو او روغه مو او بل نیت یې وکړو، نو د ده به همدکر د رمضان المبارک روجه شمارل کیږي، نو بل روجې یعنی نیت ته اعتبار نشته. اوس که دا کس مسافرو په میاشت کې د رمضان د بل واجب نیت وکړي، نو د ده هغه واجب روجه صحیح کیږي. دلته دا مصنف دغه عبارت کې ذکر کړی چې هغه بیا بل روجه صحیح کیږي، او دا مذهب د امام صاحب رحم الله دی چې کم دلته عبارت کې ذکر دی. او صاحبین فرمایي چې دغه به فرضي روجه شمارل کیږي. نو دلته فرمایي چې ویصح صحیح کیږي اداء رمضان ادا روجې میاشت د رمضان بنیت په نیت سره واجب آخر بل واجب سره، یعنی بل واجب سره د دغه وي ادا صحیح کیږي. یعنی که یو کس صحیح مقیم نو هغه چې دی
بل واجب سره دغه وکړه د رمضان المبارک نیت وکړو نو دغه به همدغه روژه شمارل کیږي فرضي. واجب آخر لمن کان صحیحا مقیما د هغه چا دپاره جوړ وي او مقیم وي. بخلاف المسافر په خلاف د مسافر. د مسافر داسې نه دی، په خلاف د مسافر باندې مسافر به داسې نه وي. ما تاسو یو که مسافر په میاشت کې د رمضان د بل واجب نیت وکړي، یعنی په دې باندې واجب یعنی رمضان المبارک روجې خو نه بیا به نیسي، نو وی هغه به مکه روجه ادا کیږي چې کم دی ورته نیت کړی وي. خدا د امام صاحب رحم الله قول دی او صاحبین فرمایي چې فرض به روجه شمارل کیږي. فانه زکه د روجه د مسافر چې دی یقع درېږي اما نواه من الواجب د هغه څه نه چې دې څه نیت کړی وي. وی ځکه چې مسافر کم نیت کړی وي مکه به شمارل کیږي. مخکې فرمایي چې واختلف الترجیح فی المریض اذا نوا واجبا آخر فی رمضان. او مختلف دی یعنی اختلاف دی په ترجیح کې، یعنی د راجح او صحیح قول په بیماری کې چې اذا نوا واجبا آخر فی رمضان چې د بل واجب دغه کوي کنه چې دا وی په روزه کې یعنی بل واجب دغه ادا کوي. نو په دې کې اختلاف دی، بعضی وی چې دا صحیح دی د ادا همدغه دغه به روزه به ادا کیږي چې کم فرضي روزه ده چې یو مریض دغه روزه ونیسي، او بل نور علما فرمایي چې نه دا چې دی دغه بل بشمارل کیږي چې کمی نیولی وي یعنی واجب روجه نیولی وي مکه بشمارل کیږي. بهرحال دلته وفرمایل چې واختلف الترجیح فی المریض اذا نوا واجبا آخر فی رمضان، او مختلف دی ترجیح په بیماری کې چې هغه نیت کړی وي د بل واجب په رمضان المبارک کې. لا يصح المنظور المعین زمانه بنیت واجب غیره بل یقع عما نواه من الواجب فيه. او مصنف دلته چې دی دغه مسله بیانی، مثلا یو سړی داسې وایي چې پیر ورځ باندې روجه په ما باندې نظر شو، زه به دا روجه نیسم. اوس که چېرته به دغه معین ورځ باندې یعنی دغه پیر ورځ باندې بل واجب نیت وکړي چې هو په ما باندې خو نور هم دی، اوس د هغه نیت کوي لکه د قسم وغیره څه وو، نو اوس د ده نیت ته اعتبار نشته. ولی چې دی خو اوس دغه کړی چې زه به پیر ورځ نیسم، نو اوس به د کم روجه شمارل کیږي، دغه به کم روجه به شمارل کیږي چې کم دی نظر مینی وي، چې کم نظر منلی وي مکه به د شمارل کیږي. نو دلته فرمایي چې ولا یصح المنظور المعین زمانه، نه صحیح کیږي هغه منظور چې نظر منلی معین وي یعنی یو ورځ خاص کړی وي، زمان و زمانه خاص کړي پیر ورځ نه صحیح کیږي یعنی نه ساقطیږي د دینه دغه بیا واجب غیره یعنی چې بل واجب باندې یعنی بل واجب باندې دغه نه صحیح کیږي. چې اوس یو واجب باندې بل واجب ادا کوي، یعنی اول خو تا ته پکار دا چې کم دی منلې مکه پوره کا، پیر ورځ دی ویلي دغه پوره کا. بل یقع عما نواه بلکې ادا کیږي دغه چې دا روجه ونیوه په کم به ادا کیږي نواه من الواجب فيه چې نیت کړی وي د نظر د واجب د هغه نه، نو هغه واجب به د دې نه هغه ساقط شي. نو دلته نه یعنی کم دنه به ساقطیږي روجه، هغه روجه به ساقطیږي چې کم دی دا نظر منلی وي دا پیر ورځ، او چې نار دا نور پې دي هغه له بیا نور روجې نیسي. بهرحال دلته اوسه پورې مصنف علیه رحمه مونږ ته دلته وفرمایل چې یشترطو تبییت النیت و تعیینها فیه، یعنی هغه چې د شپې نه به نیت کې او تعیین بم کې د هغه چې کوم روجه نیسم. اوس هغه چې و اما القسم الثانی چې دویم قسم دی وهما یشترط فیه چې په دې کې شرط بلل شوی دی، یعنی شرط به یعنی لازم به وي چې تعیین النیت و تبییتها همدغه رنګې د شپې نه نیت کول چې دا کم فهو قضاء رمضان چې دا د رمضان المبارک قضا دی، چې قضا کې الته ادا کې خو لازم نه و، نو دلته چې قضا کې نو دی کې به ته
دغه نیت بم کې د شپې نه او تعین بم کې چې زه کم روجې نیسم د رمضان المبارک قضا نیسم. همدا کرنګې وقضاء ما افسده من نفل، همدا کرنګې قضا هغه قضا چې تا فاسد کړي وي د نفل نه. نفل خو په تا باندې مخکې لازم نه و، اوس چې تا مات کړه هغه په تا باندې لازم دی، نو هغه واجب دی چې ته یې قضا راوړې. نو چې هغه ته قضا راوړې نو دغه به ته نیت بم کې او تعین بم کې. همدا کرنګې وصوم الکفارات بانواعها، همدا کرنګې هغه کفارې روجې د هغې بم تعین کې چې زه دغه کفاره ده او دې دپاره کې دغه روژې نیسم. د هغې قسمونه به ته بیانې لکه د قسم شو او تمتع و قران وغیره، انشاءالله مخکې به دا راشي. والمنظور المطلق قوله او نظر مطلق یعنی یو ورځ چې دی خاص کړی نه وي، لکه دغه قول چې یو کس وایي ان شفا الله مریضي، که شفا ورکړه الله رب العزت زما بیمار ته فعلی صومو یومین، په ما باندې یو ورځ ده، یعنی یو ورځ به زه روژه نیسم. نو فحصل شفاو، بس الله رب العزت هغه ته شفا ورکړه. نو چې دغه قسم بیا کله روژه نیسي نو په دې باندې چې دی دا تعین یعنی تعین بم کوي او همدا کرنګې د شپې نه نیت بم کوي. یعنی تعین د روژه به داسې کوي چې هغه روژه ده چې ما په ځان باندې منلې وه، یعنی نظر مطلق چې دی. نو په دې کې دوه قسمه روژې مونږ ته ذکر کړه چې په اول کې ته به دا شپې نه نیت کې او تعین به د روژې کې چې کم قسم دی. همدا کرنګې په دویم کې داسې و، یعنی دویم قسم داسې و چې په دې کې لازم نه دی.